د خلیلزاد میرمن تازه ویلي دي چې میرویس عزیزي ته امرالله صالح اجازه نه ورکوله او هغه ته یې خنډونه جوړول او د دې په خاطر میرویس عزیزي په جمهوریت کې پانګونه نه کوله. د دې په وینا دا وایي چې اوس ورته طالبانو غېږ پرانیستې ده، نو همدا علت ده چې میرویس عزیزي د همدې پرانیستې غېږ په اساس باندې په افغانستان کې پانګونه هم کوي. که څه هم له دې وړاندې د پخواني جمهوریت یو چارواکی د نصرت رحیمي د کورنیو چارو د وزارت ویاند و، هغه هم دا خبره نن خپور کړی و چې ګواکې له غني را چارپیر کسانو میرویس عزیزي ته ستونزې جوړولې، خو هغه یې نوم نه واخیستی، یوازې همدا خبره کړې وه. اوس تازه د خلیلزاد میرمنې د امرالله صالح نوم په زغرد اخیستی ده، ویلي دي چې امرالله صالح به دته اجازه نه ورکوله چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. بل طرف ته تازه امرالله صالح دا هم ویلي دي چې وایي میرویس عزیزي په خپلو ژمنو باندې وفا نه کوي او دی دې له افغانستان د عزیزي دغه ټول بانکونه راټول کړي، که نه تاوان به وکړي. دا هم ویلي دي وایي که چیرې زه په افغانستان کې وایي یا جمهوریت کې وایي یا همدا اوس جمهوریت وایي، میرویس عزیزي به په زندان کې پروت و.